سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله واوسئ. له هغه مخکې چې دا مطلب در سره شریک کړو، زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او په خوا کې ورسره د بل نشان ووهئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په اړه تاسو ته خبر درکړل شي. څنګه تللی طاقت له سیکس کولو وروسته بیرته ترلاسه کولی شئ. دوستانو، سیکس انسان کمزوری کوي. تل تر تله یې که ډېر هم وکړي نو طاقت کې خامخا فرق راځي. نو بعضې خواړه شته که له سیکس وروسته وخوړل شي هم انسان له کمزوري څخه ساتي او هم یې لا قوي کوي. که یو ګیلاس شیدو کې د هګۍ ژیړ او همداسې یو کاشوغه عسل یعنې شات ور واچول شي، نو دا که میرمن او خاوند وڅښي ډېرې زیاتې فایدې لري او دوی ته تللی طاقت بیرته ډېر ژر ورپوره کوي. دې سره به نور نو د کمزوري احساس بیخي نه کوئ او زړونو کې به ورته نوې توانایي محسوسه کېږي. او که دا دومره شیان مو له وسه نه کېږي، نو بیا یو بله اسانه لار شته چې د هر سیکسي او څو له دقیقې وروسته دې یو خوږ شی وخوړل شي. که هغه یو خرما وي، که چاکلیټ وي، ګوړه، کاکاو یا عسل وي، یو کاشوغه، نو دا مو هم تللی طاقت بیرته درته راولي. دوست ویډیو خامخا لایک کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله. بیا د الله په امان.